بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی زیدران، دا پوښتنه به تاسو څخه وکړو ځکه چې یو سیاسي مشر پاتې شوي یاستئ، سیاسي حرکتو سره وئ، حکومتونه هم تر مخ تیر شوي دي، بهرنیو هیوادونو یا په خاصه توګه پاکستان هغه وخت کې چې دا سیاسي یا احزاب رامنځته شول هلته تاسو وئ او د پاکستان هغه مغرضې غوښتنې هم ستاسو تر مخ تیرې شوي دي. بل چې د هیواد یا در کومو شرایطو لاندې باید دلته سوله راشي، طالبان یا افغانان تر ډیره که موږ او تاسو د روسانو سره جګړه وګورو، د افغانانو هغې څخه مخکې جګړې وګورو، د افغانانو یوه موخه وه هغه هم د شریعت قایمول وو، د بهرنیو هیوادونو د لاسونو لنډولو په سیاسي او په داخلي چارو کې او د بهرنیو ځواکونو نشتون په دې هیواد کې. واقعا هغه فرهنګ، هغه کلتور چې موږ افغانان له نړیوالو څخه موږ بیلوي، د هغوی قرباني کول به د سولې د دوامدارې سولې سبب وګرځي. تاسو صفای صاحب ښه سوال وکړ. وخت هجرت کې چې په پاکستان کې وم، دک کردوبس چې میانګړی و، ما په اسلام آباد کې د سره د افغانستان په ټولو مسایلو خبرې وکړې. ولې پاکستان هغه اشخاصو ته لار نه ورکوله چې واقعي افغانانو د افغانستان په صلح کې خبرې وکړي. هغه اشخاص به یې دې ځای ثاني ته رالیږل چې د پاکستان تر سلطان لاندې و، اسیر و، ټول اسناد موجود دي. یوه. دوم، تا وویله چې صلح خدای پاک جل جلاله شان په قرآن کې فرمایلی ده چې صلح دې وشي. لکه جناب استاد صاحب چې اشاره وکړه، څوک چې د قرآن یوه ټکي نه انکار وکړي کافر دی، چې د ټول نه وکړي کافر دی. چې د یوه نکته نه انکار وکړي د قرآن کافر دی، چې د ټول قرآن نه وکړي کافر دی. چا سره وشي او د کومو شرایطو تر لاندې د پاکستان په نه صلح کې ګټه ده، د ایران په نه صلح کې ګټه ده، د روس په نه صلح کې ګټه ده. پوښتنه وکړه چې ولې دا پاکستان و چې پاکستان ته رالم، قسم خورم چې ما 2 ورځې ډوډۍ نه وي خوړلې، د خوړلو نه وه. د ما په وینې صاحب د اټم شي او قدرت ترې جوړ شي. نن پاکستان هغه د سرو زرې لښتی له بیاله له سیلاب چې په در خلاص دی چې د نه بندېږي، تا په وینه څه بند دی؟ یوه. ایران نن د ما اوبه، د ما سرحدات، د ما حساب کتاب بدون د سوال ځوابه، بدون د محصوله، بدون د پیسې نه، بدون د خرڅ نه مصرفوي. دا د دوه. روس هغه روس دی چې زه د پاکستان په خټه کې ورته ننوتم او د امریکا په مټې سپور شوم. روس مې ټوټه ټوټه که په 14 ایالاتو مې تقسیم کړ. روس وایي چې نن ورځ راغلی د امریکا لکه موږک چې پشه په پزه کې ونیسي، نن ورځ راغلی خدای دې رانه خلاص مه کړه. زه امریکایان ته توصیه کوم تر څه وخته به د شرق ناراضي په غرب کې وجنګېږي. داسې ورځ به راشي چې د امریکایانو نه به خپل امریکایان متنافر شي، ورته وبه وایي چې دا څه دې کړي ټول د بد کړي دي. یوه ده چې یو عسکر مړ شي نارې پرې وهي جهانیان، ما د ورځ د 300 په شهادت رسېږي، څوک یې پوښتنه نه کوي لکه پسونه چې ذبح کېږي. آیا زه انسان نه یم؟ یعنې د دواړو طرفه طالبان او حکومت باید په یوه خوله غږ پورته کړي چې بهرنیان دې وځي. یوه. دوم، زه د جهان نه دا خواهش کوم، ټول خارجي طالبان ته اجازه ده. ما د ولي هغه طالبان ته ترورستان ته ما د ولي دا د ما طالبان د ما ته راکړي او ظلم د نه راسره کوي. زه چې کوم وخت افغانستان ته راغلم، افغانستان د روسان نه آزاد شو، په میلیارډ سلام مجاهد د ځان سره راوړه. د نجیب نه ماته په میلیارډ سامان پاتې و، 400 طیارې مې اوس په کلاب کې ولاړې دي. زه یې خلیصله کړم لکه فلسطین چې په غولکه جنګېږي. که چیرې ما سره جهانیانو رښتیا کولی نو زه به یې خلیصله کولم نه. که نن جهانیان د ما سره رښتیا کوي، زه د عسکر ته ضرورت نه لرم. ویې دي دلته په بین المللي سطح زه سلا ته ضرورت لرم. ما د منظم کی، ما د منسجم کی، ما ته د شی ورسوي، بیا د زما سایل وکړي چې طالب څوک دی، پاکستان څوک دی، ایران څوک دی. دغه د ما نه لاس په ما وتړل او نن یې په سترګې ویني. دا چې دلته پارلمان د ده سره پروتوکول د هغه یې امضا کړه چې دلته د امریکایان پاتې شي. اما دې تاسو ته نه دي معلومې؟ نن پاکستان علني دماغ کونړ ودي، د امریکایان چیرې دي؟ څه دپاره پاتې شوي دي؟ د دې دپاره پاتې چې کابل کې اوسېږي؟ نه، د دې دپاره پاتې دي چې افغانستان سرحدات وساتي. دی په کابل کې څه کوي؟
په کندهار کې څه کوي په مزار کې څه کوي دا دی راغله د پارلمان په حصه کې ته اشاره وکړه جنابه پارلمان د افغانستان په دوه حصې تقسیم شوی دی یو وکیل پارلمان د هغه وکیلان دي چې په دې خبره باندې په حقیقت واقعیت سره زړه خوږېږي افغانان دي یو د ایران په پیسې دیکته شوي دي یو د پاکستان دي یو د روس دي د دې سره د ما د هغه وکیل چې په پارلمان کې ناست دی زور یې نه رسېږي ما وکیل چې جوب ته لاس کې 2000 افغانۍ راباسي هغه چې جوب ته لاس کې 50000 ډالر راباسي او خاینین په مخ ته هر ورته ولاړ دي خلطې ورته خلاصه کړي چې ور اچوي پارلمان په حقیقت واقعیت کې زه ستا د میز نه په جناب ډاکټر اشرف غني په عبدالله دواړه باندې غږ کوم په حقیقت واقعیت کې پارلمان نه دی که دا یې وایي چې پارلمان چې نه وي دغه مقننه کوه نشته نه زه به درته لار وښیم من حیث سپینګیري عاجل دی هغه سناتوران چې انتصابي دي سند معرفي کړي سند ته د قدرت وسپاري تر څو پورې چې پارلمان راځي دا غله د خپل رخصت کې کور ته لاړ شي په ډېر مینه او په شرافت سره ډېره مننه ښاغلی اکسیر د سولې شورا یا مثلا د سولې حرکتونه چې تر ډېره مونږ د طالبانو د اوربان مسله هم یادولی شو چې په اوربان کې دوی په خلاصه تړنۍ رالل په کابل کې روغبړونه وکړل ورڅخه استقبال وشو دوی چې هلته لاړل واقعا چې د طالبانو په یو امر د مشر په یو امر یې سوله رامنځته کیږي او حتی په درې ورځو کې یو ټک هم نه کیږي بیا د ځای کې د حکومت د خوا هم داسې ژمنه وه چې دوی به 7 ورځې سوله غځوي نوره هم اوس د طالبانو د خوا د هلمند د حرکت غږ ته د منفي ځواب ورکولو وروسته د حکومت لومړۍ بمباري چې د ولسمشر اشرف غني په امر شوې یا د حکومت په امر شوې ده د میدان وردګو کې په طالبانو شوې واقعا هلته د سولې یو زمینه یا د سولې خبرو ته یو زمینه رامنځته شوې واقعا دغسې بمبارۍ به وروسته د دی دغه د سولې هغه هیلې چې افغانانو څخه لري هغه به نورې هم ویدې نه کړي حتی له منځه به یې ونیسي د سولې پر خلاف چې هر هغه عمل ترسره کیږي دا واسطه ده چې سوله خرچداره کوي او سولې ته هر څومره ژمنتیا او تعهداتو په هغه استواریدو په اساس باندې سوله نور هم ټینګېدلی شي او د سولې دپاره هیلې نورې هم قوي کیدی شي که هغه د طالبانو حکومت وي که هغه زموږ د تاسو ملي وحدت حکومت وي دا دواړه چیرته سوله په واقعي توګه غواړي نو باید د خپلو اهداف هغه موارد چې ویني د ولس په وړاندې د هغوی د ملي منافعو په وړاندې واقع کیږي دوی باید انعطاف پذیري ولري هم دولت او هم حکومت باید خپل انعطاف پذیري وښیي د طالبانو په وړاندې طالبان هم د خپلو هغه اهدافو ته چې دوی ژمن دي او تاکید پرې کوي چې هغه دوه اهداف دي کله کله باید دوی هم چې وکړي انعطاف پذیري وکړي امریکا هیواد همدارنګه نور اسلامي هیوادونه د یو ادرس په توګه باید مشخص دي اعلان د آتش بست وسه سوله اعلان شوه 3 ورځنۍ سوله خو د دې دپاره بل کوټلی ګام پورته نشه کوټلی ګام دا و چې ادرسونه باید مشخص شوي وی د سولې دپاره او دویم پړاو کې د ناستې دپاره هغه اجندا باید جوړ شوې وه او کوم ښکیل کسان چې د سولې کې باید مثبت رول ولوبي هغه باید مشخص شي او د هغوی دپاره کاري هغه طرز پاکستان په طالبانو د نفوذ یو هیواد بلل کیږي چې واقعا ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري په پاکستان د حکومت اعتبار کول د سولې په برخه کې څومره اړین دي واقعا پاکستان دغسې ازمودان خطاست په نوم ورته وګوري که نه اوس زمینه دې ته یا وخت یا زمان دې ته را رسېدلی دی چې نور پاکستان په دې برخه کې روڼ ګامونه واخلي پاکستان او افغانستان دواړه باید د ویانا د قوانینو پر رڼا کې باید یو بل ته احترام متقابل وکړي او د سولې د پروسې دپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړي دې کې شک نشته چې پاکستان په اوږده تاریخ کې د افغانستان حکومت سره صادقه نه دی پاتې خو شرایط تغییر کړي نن د امریکا له خوا نه هم فشار ده د نورو هیوادونو له خوا نه هم فشار ده د کې شک نشته چې د سولې پروسې د لاسته راوړلو په پروسې کې به پاکستان هم د امریکا نه خپل باج اخلي خپل د دې پروسې په تطبیق کې به هغه خپل اهداف
چې لري د هغه د اهدافو ترسره کولو په خاطر به خپلې منافع مد نظر نیسي. خو طالبان غواړي چې د آیسای د پاکستان د ولکې نه ووځي او هغوی ډایرکټ د امریکا سره د خبرو اترو وړاندیز کړی. یعنې پرې به ښودل شي که د ښاغلي زدران په خبره لکه ملا برادر چې هلته بندي دی او نور د طالبانو وزیران او البړپوړي چارواکي چې په پاکستان کې وو په یو نوم او بل نوم ترور شول او په بندیخانو کې وژل شول، که داسې یو حالت به رامنځته شي. زه هیله مند یم چې داسې حالات رامنځته نه شي، ځکه د سولې پروسې دپاره یو اندازه ژمنتیا او لیوالتیا له نظر نورو مخکینی وختونو څخه زیاته شوې ده. او هغه څه چې ښاغلی اکسیر یو پوښتنه چې تر ډیره د خلکو په ذهنو کې پاتې ده، واقعا کوم تیری یا ظلم چې پاکستان دخوا د طالبانو تحریک پر وړاندې یا د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت پر وړاندې وشو، د دوی مشران وژل شول، د دوی حتی هغه دوم امیر چې د ملا عمر څخه وروسته تر ډیره طالبان ورته ګوته نسي چې د پاکستان دخوا نادر ډرون طیارې دخوا وشل شوی ده، خو پاکستان په دښته کې وواژه او نوم یې کېښوده چې د امریکا ډرون وویشته. هغې هم غوښتل چې د پاکستان څخه د طالبان جدا کړي او یو ځای ورته مشخص کړي چې دوی مستقله اوسیږي. تر ډیره که سوله واقعا رامنځته شي او د سولې لپاره پاکستان بیا هم صادق پاتې شي، د دوی تر څنګ چې دوی ویني چې طالبان حتی د دوی پر وړاندې کېدای شي وسله پورته کړي او د دوی پر وړاندې ودرېږي، واقعا بیا به موږ غواړي چې دوی سوله وکړي افغانانو سره؟ د کې هېڅ شک نشته چې هغه وخت د طالبانو مشران په تنهایي توګه 2-3 مشخص شورا به تنها سوله غوښتل یا د هغوی زعامت سوله غوښتله چې د ایران نه کله راستانه شو د پاکستان په خاوره کې دوی له منځه لاړل. نن د طالبانو اکثریت قاطع د شورا نه نیولې تشکیلاتو نه نیولې ته عامو طالبانو زموږ د هیواد مشران یا تعداد دولتي چارواکي او نظامي چارواکي نن په اکثریت قاطع سوله غواړي. دا ډیر لوی تغییرات د لږ وخت نه تر دې وخته پورې او دا هیله مندي د سولې لپاره ډیره زیاته وي. پیشنهادونه زموږ از د ولس او د خلکو دا دي چې د ملي کاروان د سولې څخه باید هلته ملاتړ صورت ونیسي. اکثریت قاطع د خلکو لکه څنګه چې ولاړ دي دې ته ادامه ورکړي او دوی هم د خپل او سیاسیون هم دوی څخه د سیاسي حرکت په توګه استفاده نه کوي. بلکل سیاسیون هم باید استفاده نه کړي او دا حرکت باید مدني پاتې شي. تشکر د یو تلپاتې سولې په هیله. مننه، تشکر. ښاغلی زدران یو 2 دقیقې وخت لرو، تاسو څخه اورو ستاسو وړاندیز په سر کې طالبانو ته دوم قدم کې حکومت ته او په دریم قدم کې خپل ملت او بهرنیانو ته څه دی چې د سولې په برخه کې کوم ګامونه پورته کړي؟ په برخه کې په سر وړاندیز افریقا ته دی. په پاکستان د فشار راوړي لکه دا طالبان ته چې پرون زمینه مساعده شوه، د طالبانو مشران ته جدي امر وکړي چې صلح درې ورځې امنیت تامین و. نن چې پاکستان دا کار وکړو په وړ ورځې نه کوو، په پاکستان باندې امریکایانو او جهانیانو فشار راوړی، پاکستان منزوي کېږي. طالب ته لار ورکړه، طالب ته لار ورکړه چې لاړ خپل قوم سره کېنه. یوه دوم، زه د صلح د کاروان نه جدي ملاتړ کوم او زه په احزاب یو رهبر د حزب په احزاب باندې غږ کوم چې راځئ موږ ته د خودغرضي د منځه یوسو، د شخصي غرض د منځه یوسو، په حقیقت واقعیت سره خپل پلویانو ته هدایت ورکړو چې د صلح ملاتړ وکړي. دوه دریم، په جناب اشرف غني او په ډاکټر صاحب عبدالله باندې زه غږ کوم چې تاسو هیڅ کله مه ورخطا کېږئ، په صلح کې ګام اوچت کوئ، ملت هم شاته ولاړ دی، ملت نور پزې ته رسېدلی دی. ملت ښه باید اوس ټول پېژني چې موږ د چا دپاره قرباني کېږو او چاته د لاسه د منځه ځو. که چیرې تاسو ووایئ چې پاکستان خود مختار دی، نه، لکه څنګه چې د ما طالب نن اسیر د پاکستان او د ایران دی، پاکستان اسیر د انګلیس دی. نن په جهانیانو باندې ګوري د هغه انګلیس دی چې د امپراتوري د لاسه د منځه تللې ده، ابدا د ماته نه هېرېږي. نن په امریکا، په فرانسه، په چین، په هند، په ټول اول قدرتو باندې زه کوم چې انګلیس ته د ووایي چې د خپل بوډاګۍ اصلاح کړي او پاکستان ته یو پیشنهاد کوم وادي وري. هیڅ کله د پښتانه وار نه ده پاتې شوی. د نجیب نه یې اوسه چې وژلی یم، د ملا رباني د طالبانو د رئیس جمهور نه چې په دوبۍ کې زهر ورته پیشګري کړي، په شهادت یې ورسوو. دا د ټول د ځان سره یاداشت وساتي، دا د پښتانه بچیان مړ دي. حتی که د ما یو ماشوم بچی مړ وي په وخت سره به پنجابي سره زه خبره وکړم د عیسی سره. ډېره مننه ښاغلی محمد شاه زدران د انصاف